بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروگرام تحفۃ السحر شروع او نن من یو عمل بارکی د جناب نبی کریم سلام یو حدیث ذکر کو او داغه عنوان بدای چې اجعلوا نفلکم سرا، تاسو نفل مسجد دا پټ کوي. دا یو حدیث ته صحیح الجامع حدیث نمبر 3821. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على اعين الناس 25. وای موږ د سړی نپل چې دا سزه کیو کی چې د خلق نه ني نو دا برابر دی د موږ د خلق مخ کیو کی بنزیش تو منځونو سره برابر دی. یعنی یو سړی 2 رکعات نپل د خلق مخ کی کوي او دا 2 رکعات نپل دی پټو کی نو دا 25 چند زیات ثواب لري. یعنی چې ځان لا پړځه کی نفلو کی او بیا هغه مر 25 پیره د خلکو مخ کیو کی نو دا غي ثواب بیا برابرې. 2 رکعات چې ځان لا پټو کی یو ځل نو د دې تمره ثواب دی چې لکه د خلکو مخ کې اخکارا دی بیا 25 پیره 2 رکعاتو کی. نو راځي چې کوشش وکړو چې نفلونه دا منګه پټو کو او دا سیزه کیو کو او خپل کوشش وکړو چې مونږه نفل خفیه وکړو. دا جدا خبره ده که بیا یو سړی هغه راغی او منګ یو لیدلو نو منګ لا به 2 ثواب وشي، یو به چې کم دینو د سرن ثواب وشي او یو به د علانیتن ثواب وشي. او په دغه علانیتن کې منګ اجر کم نشي ځکه چې هغه به زمونږ اراده ني نیت بني چې منګ د خلک ویني. دا یو حدیث مفهوم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله ما سو ویني راشي ز په مانځه ولاړم نو زړه کې خوشاله شم چې پنه کاری ولیدم. ناغی تا دا ارشاد شوی چې تار پر اجر د پټو د کارو د دواړو دی. نو بیا بعد دغه مستحق شي چې پښتو کې وای فقیره 2 غټې دی وکړي، یو د خیر یوړو بل دی وکړه دي دنونه او وای نیت صفا منزل آسان. الله دې موږ له د اخلاص سره د عبادت کولو توفیق نصیب کی. آمین ثم آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.